2.15 میلیون افغانۍ لله الحمد قمر بنسټ لخوا د مشرتابه د ټیم لخوا مشخص شوی دی. زموږ ستاسو هغه ورونه او خویندې چې د ایران څخه مجبوریږي چې ووځي یا په زوره راوستل شوي دي او دی په هرات ولایت کې تقریبا په ډېرو سختو شرایطو کې هغلته راځي او بیا د هغې ځای نه خپل وطنونو ته یا مثلا بدخشان، مزار شریف، جلال آباد، لغمان، کابل ټول هغه ولایتونه که زموږ ستاسو فکر وکړو خصوصا خپل وطن کې وګورو زیات زموږ ستاسو ورونه په ایران کې څوک مزدورۍ ته تللي دي، څوک هلته د لسهاوو کلونو نه هغې هلته کورنۍ سره هلته اوسیږي. خو متاسفانه ظالم همسایګان زموږ دغسې دي چې په دې باندې داسې حالات راوستل چې حتی څوک دې ته وخت نه پیدا کوي چې هغه خپلې بسترې ځان سره راواخلي، هغه کم ضرورت وړ توکي هغه ځان سره راواخلي. نه فقط یو جوړه جامو کې حتی ځینې داسې ځوانان تاسو وینئ په دې عکسونو او انځورونو کې تاسو وینئ چې هغې د کار په جامو کې هغه بیچارهګان راغلي او دې خواته د پولې یا سرحد څخه یې دې خوا راشړلي. نو د دغه ورونو یا دغه خویندو یا دغه کورنیو د لاسنیوي په خاطر باندې لله الحمد 2.15 میلیون افغانۍ قمر بنسټ لخوا دې ته مشخصې شوي دي چې په مختلفو ځایونو کې به انشاءالله دې ته موږ د مرستې رسو. که موټر نیول وي ورته د دې تر ولایتونو پورې یا مثلا نغده پیسې وي یا خوراکي وي، هر هغه شی چې هلته ضرورت ته په کتو باندې وي دا به انشاءالله دې ته موږ ورسپارو. تاسو شاید په سکرین باندې عکسونه وینئ، زموږ ټیم دا اوس لله الحمد لګیا دی هغلته د وطنوالو یا د هیوادوالو په خدمت کې مصروف دی تقریبا 2-3 ورځو را په دې خوا. تاسو پوهېږئ د ورځې دې زره کسانو پورې د ایران څخه زموږ ستاسو هیوادوال راشړل کېږي چې تر اوسه پورې د رسنیو لخوا خبر شوي چې تقریبا 7 لکه څه د پاسه 7 لکه مهاجرین راغلي دي او ورسره دا تعداد شاید تر 22-23 لکه ته ورسیږي. نو که چېرته یو پرمختللی هیواد وي چې هغه هېڅ څه ته ضرورت نه وي، بیخي جنګونه پکې دی شوی، دومره تعداد کې یو ځل مهاجرون راتلل فکر کوم د هغې کنټرول به هغې ته هم سخت دی. موږ او تاسو یو چې خپل د دولت خپل د حکومت سره یو ځای د دغه مهاجرونو خدمت ته ور ودانګو. ورونو او خویندو تاسو ته معلومات دی چې هېڅوک هم زموږ او ستاسو په غم کې نه دي، حتی زموږ او ستاسو پښې وهي څوک مو پرېږدي نه چې پرمختګ وکړو. نو یوازینۍ لار د هېواد د آبادۍ همدارنګه د ځوانانو د پرمختګ لپاره کار کول، همدارنګه د وطن د جوړولو لپاره چې موږ او تاسو خپله کومک او همکاري یو بل سره ونه کړو. فکر نه کوم نوره نړۍ یا د نورې نړۍ نیتونه موږ او تاسو ته پاک وي. په خپلو سترګو مو په تېرو لسیزو کې وکتل. نو همدغه وخت د یو بل سره ودرېږو، تعصب ته وایي چې په مخه دی ښه، که ته د فارسي زبانه یا دری زبانه، که ته تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، پشی، هر څوک چې خو په دغه جغرافیه کې چې اوس زموږ سر سترګې ټول یو بدن، یو وینه او یو وجود یو. نو زما په فکر باندې همدغه وخت دی خصوصا هغه شتمن ورونه چې هغوی وس او توان لري لاړ سي یو موټر ورته په کرا ونیسي، 2 ونیسي، حتی اوبه ورته ورسوي، خوراکي توکي ورته ورسوي، جامې ورته ویسي چې تر څو پر دغه هیوادوال په خوشحالۍ او په د خفګان نه بغیر خپلو مینو ته د ستانه شي او خپل تر وطنونو ورسیږي. دا اوس لله الحمد قمر بنسټ همدغه اوس زه دا ویډیو کوم په همدغه ساعت کې دی لګیا او د نقدي مرسته توضیح کوي. دغه 2.5 میلیون افغانۍ دا زموږ هغه ابتدایي مرستې دي. که چېرته ته ما وینې یا زما ویډیو وینې او ته هم همکاري کوي، دغه وټساپ نمبر شته، آنلاین مرستو لپاره لینکونه شته، پکې هغلته ولیکه چې د ایران نه د راستنېدونکو مهاجرینو لپاره. نو انشاءالله دغه مرستې به نور هم ور اضافه کوو تر څو پورې د هیوادوالو لپاره ښه زیات خدمت وکړو. حتی هغه خلکو ته دا هغې ته یو درک یو احساس پیدا شي چې والله افغانان خو هغه خلک نه دي لکه څنګه چې موږ فکر کوو. تاسو به په نورو ولایتونو کې کتلي وي، تورخم کې هم داسې مهاجرین راغل، همدارنګه په هرات کې زلزله وشو، همدارنګه پکتیکا کې، برمل کې، ګیان کې زلزلې وې. تاسو د افغانانو خواخوږي او همدردي د یو بل سره ولیدل. نو دې نه معلومیږي چې دا هیوادوال، دا وطنوال یو بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري، خو خونه او بیړه دی د هغه خلکو غرکشي چې د دوی په سر باندې تجارت کړی، دوی په سر باندې خپل هغه هدفونو ته ځانونه رسولي او دا خلک سره خپل منځ کې قومي، ژبني، همدارنګه د مختلفو توپیرونو باندې یو بل سره اچولي. موږ ټول یو بدن، یو وجود یو، که د بدخشان دی، که د قندهار دی، که د لغمان دی او که د پروان دی، ټول یو بدن، یو جسم، یو وجود یو. نو ټول لپاره به انشاءالله خدمت کوو، مټې مرابط وهلي څومره چې موږ کې
څومره چې موږ کې انرژي او توان وي د دې هیواد لپاره او د وطن لپاره به سره خدمت کوو په شریکه. هغه ورونه چې مرسته کوي همدا اوس بسم الله کې چې مرسته نه کوي یا مرسته نشي کولی اوس نه ویډیو سره خپره کړي تر څو پورې ټولو دوستانو ته ورسیږي.